نو پرابلم ناظرین پولیس راځي یس نه لريږي کور والا به انتظار کوي پیپر وغیرہ دار نه یس ټینشن نشته ماته خپل مور اجازه را کړې حاجی سو وایي تاسو د کوم ځای نه راغلي او څه مقصد دی دلته د پروټیسټ احتجاج بسم الله الرحمن الرحیم یا کنا بدو یا کنستاین دلته زمونږ د راتګ مقصد چې کوم دی 1 پوینټ ایجنډا ده او هغه 1 پوینټ ایجنډا چې کوم دا هغه د عمران خان رهایی ده د عمران خان د رهایی لپاره موږ هر قسم د قانون د عین په دایره کې دننه هر قسم کوشش کوو او عمران خان موږ ولې آزادو تاسو کوشن بار کوي د عمران خان سره تاسو څومره مینه ده زمونږ مینه اصل کې د عمران خان سره نه بلکې د پاکستان سره ده او هغه د عمران خان په شکل کې ده ان شاء الله تعالی په دې ملک د عین لپاره د قانون لپاره د دستور د بحالۍ لپاره د سیویلین سپرمیسی لپاره به ان شاء الله تعالی موږ د خپل جنگ جاری ساتو او دا مل به ان شاء الله تعالی موږ یو ماډل مل جوړو او عمران خان به ان شاء الله تعالی د دې وزیر اعظم جوړیږي او یو آزاد خارجه پالیسی به ان شاء الله ته موجوده چې کم ام ان ایز ام پی ایس دي کم الیکټډ دي دا غوینه چې کوم تاسو تمه لرله هغه پوره کیږي لګیا دي کنه هغه سیټونه واغستل اسمبلی کې نشستونه میلاو شو بس آرام دي مطلب تاسو دا فیل کوئ چې دا غوی کم هغه احتجاج چې دی یا د احتجاج استراتیجی چې دا هغه شانته نه ده یاره جی د ډیر حدا پوری چې کوم دی موږ پر امید یو امید ساتل پکار دي ان شاء الله هغه موږ لیګل دی د پاره دي خو د اوسه پوری چې کوم حالات شروع دي نو هغه تاسو د مخې ته چې په اسمبلی کې کله پاغو پسې ګټونه بنديږي بل حال چې کوم دی په اسمبلی کې یو سیټ اپ نشته او موجوده چې کوم دی روزه ده منګه هغه ته د دې پوری صبر کوو ان شاء الله تعالی چې روزه تیر شي د خیر سره او اختر تیر شي د دینه بعد هغه موږ ته یو ډایرکشن نه کوي چې ان کیس هغه په دې کې ناکام شو ان شاء الله تعالی د پاکستان د قوم چې کوم دی دا بیدار شوی دی دا په هر صورت کې دا غو نه مخ کې او دا نوجوانان به کوم لیډینګ کوي او عمران خان به کوم د جیل نه راوباسي ډیر مننه نور څه بل غواړي څه مقصد دی ولې بسم الله الرحمن الرحیم ماي نیم از ګورناین پم ډیسټه کا پردیرو زه مون خو د دې مقصد د پرادل تر غلی اسلام آباد ته موږ را ټول نوجوانان ناغل دي چې زمونږ یو وان فاونډر څنګه چې ملګری وي د خان صاحب رهایی ځکه چې د توسه پورې خو الیکشن خان صاحب چې دنه په هغه خو کیس نشته هغه ځکه چې یو کس باندې کیسونه یو 200 کیسونه دي باغ باندې 200 ولا دغه موږ ته په ژوندۍ کې نه دی لیدلې نو ان شاء الله چې موږ راغلی او دا سټراګل به موږ کوو دا اعزاز نشي د عمران خان صاحب چې 200 کیسونه دي باغ باندې نو دا بس اعزاز ورته وایي تاسو ځکه چې دا یو خوش قسمت انسان دی چې 200 کیسونه به جوړ شوی دي او موږ لګیاو لکه صدن ترين به په شانته نوجوانان لیډران موږ لپاره دي خان صاحب دغه شانته ورکر لا ټیکټ ورکړی وي نو ان شاء الله چې نن بخان ریا خان صاحب کم لیډرشپ کې دغه ډیره غلطه په سلام کړل چې د خلکو له ټیکټ ورکړل چې هغه خان صاحب لپاره بالکل आवाज نه وچته هغه بس خپل ووټ یې اخیستل او موږ چې د خلکو له ووټ ورکړل موږ له دې مقصد ورکړل چې تاسو موږ خان صاحب ریا کوي ځکه چې کڅو پر خان صاحب نه ریا شوی نو زموږ د ملک دا نه ټیک کیږي واحد یو انسان ما د خان صاحب یو کارکونی ما چې د رژیم جن نه بس جو 55 جلسو لا پروتست ولته لای مره خان زبردست خبره ته وای د عمران خان صاحب یو خبره دوانه چې ستاره راخه نو خان صاحب خو چې دا نو دا خو یا کنه بده ویا کنستاین لکه هغه په الله باندې بروسه ساتي په دې باندې زموږ ډیر ځت وخت نه غبرانه بالکل نه نه دی غبرانه نه تاسو پته د مخکې په جندم کې دا او اوس چې څوک یا کنه بده ویا کنستاین وای دا خلاف هم کاروایی کوي نو هغه خو دا خو امپورټ حکومت دی دا خو یا کنه بده یا کنستاین خو ځکه کېږي ځکه چې دا خو د امریکای غلامان دي او د شینسترګي چې دي نو دا پاکستان نشي برداشت کوي یا خان صاحب عمران خان نشي برداشت کوي نو پرابلم ناظرین پولیس راځي یس نه لريږي کور والا به انتظار کوي پیپر وغیرہ دار نه یس ټینشن نشته ماته خپل مور اجازه را کړې لکه کله چې د 9 اپریل باندې کله چې عمران خان صاحب دغه کېدل روجوا او د 12 بجو پورې ټي وي ته بیا ما موبایل کور کې او کو نه چې کله پښمنه شو ماپسي مور رااله نو ماته وی پاس زه د شوی نه و د زما پر سترګو کې وښ کې نو ماته وی ولی نو ما وی مور عمران خان داسې پوسکو په قرار باندې بیا زه دلته کې رااله اسلام آباد ته زه دلته پنده کې پاتې کېږم خو یم بیسیکلی د دیرو نو دلته کې زه د کمیټي چوک نه واله تر د اپناین پارک پر دې پورې زه په اډر اغلې مې دا غورز باندې بیا زه 10 ورځې بیمار وم بیا چې کله په پېښور کې جلسه واغلی چې زه لاړم چې ما کم خلک ولید نو ما ته پته ولګی د خان صاحب سره خلک ولاړ دي سیو پولیس رااله پولیس نو پرابلم سب ټینشن نشته نه بالکل یاري نشته مونږ وال خوړلم دي خروبه ما جیل ته تلې جیل ته خو نه مجلت لې پایر باندې شو سودر باندې شو دیر کې را باندې شو دلته پیر بدایي اډه کې ان شاء الله پایر باندې شو خو الله تعالی قدرت دې وصل شي واپس نه مخکې به داسې نه په دې کلی کې بچا باندې اف آی آر شو کنه نو خلکو به سره دوا سلام نه کولو یره به کېدا چې دې بهر تلې شي نه دې دا کولې شي او اف آی آر نشته هغه اف آی آر ډی ویلیو نه کو اوس داسې دا ورالې چې 50 څوک اف آی آر نه شي هغه مړه ته څنګه د عمران خان عاشقي نو یو کار دی مخکې به کېدا خو هغه به زمونږ خاص په پښتون مشرب و چې هغه به خلکو غلط دغه د وجنه په خلکو پایره کې نو خلکو باندې بد نظر باندې کاتو اوس چې چاته وي چې زه په پی ټی آی کې په ما باندې پایر شوی نو خلک د خپلای واو زبردست وای خلک د خپلای وای ولی وجه ته غازی سړی نو په دی وجه باندې څوک په پی ټی آی کې دي
نو هغه پیارو تم تیار دي هغه تاڼو تم تحصیلونو تم تیار دي او یو جهان مننه جی ګرانو عزتمندو تاسو زموږ د کشران مشران په ګڼ شمېر تعداد باندې وکتل دا د زلمی زما د خیبر پښتونخوا زما د درنې خاورې زما د فرټایل زرخیز خاورې ځوانان او عمران خان چې کله هم خبره کوي هغه د خیبر پښتونخوا کوي هغه چې کله هم خبرې کوي هغه د پټان خبره کوي او پټان دومره وفادار دی چې حقیقت کې دا ظاهره شو عمران خان صاحب ته او عمران خان صاحب په خپل هم دا خبره اپریشیټ کړله چې د خیبر پښتونخوا عوام چې دی وفادار هم دي کني زما د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې چرته دویم ځل چالای منډیټ نه دی ورکړي خدا عمران خان پارټي چې دریم ځل ولا منډیټ ورکو او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا نه جوړ کو او د کې پی خلکو چې دی عوام عمران خان لډیر مینه ورکړه دا ځوانان ډیر زما په ګڼ شمېر تعداد باندې ولاړ دي دوی روجي نیولې دي دوی به مخکې نارې لګولې خو اوس نشي لګولې عمران ترى جان نصر جان نصر عمران ترى جان نصر عمران ترى جان نصر तेरा यार मेरा यार पार्टी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार पार्टी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार नंबर 804 जी ګرانو عزتمندو حقيقي ازادي ټایګر د طرف نه دا احتجاج